دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې په دنیا کې څومره نعمتونه ډېري نو دومره به د آخرت نعمتونه کمي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کړئ چې مسلمان د دنیا د نعمتونو نه فایدې هم اخیستی شي، خوند ترې اخیستی شي. الله له دې نه څه منع خو نه دی کړی. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله وایي ای ایمان والو کوم خوراک او پاک رزق چې ما تاسو له درې کړی دی خورئ، واشکروا لله، و شکر وباسئ د چا؟ د الله. وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. بل ځکه الله وایي الله چې تاسو له څه درکړي دی حلال او پاک رزق خورئ. په بل ځای کې الله وایي قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. تپوس وکړه چې چا دغه ډول دغه زینت حرام کړی دی کوم چې الله د خپلو بندګانو لپاره راویستی دی. دا پاک رزقونه چا حرام کړي دي؟ بلکې الله وایي دا خو د مؤمنانو دپاره په دنیا کې هم دي خالصة یوم القیامه، او په آخرت کې خالص دي. نو ډېر ورته موږ دا وایو چې دا خبره غلطه ده چې څومره په دنیا کې نعمتونه ډېري نو دومره په آخرت کې کم دي. نه، په دنیا کې د سره نعمتونه ډېر دي، خو دې خبرو خیال پکې ساته. یو سړی د نعمتونو سره ډېر دي، مالدار دی، د الله حق پکې ادا کوه، د خلکو حق پکې ادا کوه، د الله نه یریږه، د مال په باره کې اسراف مه کوه، دا مال لګوه د الله په شریعت کې، د الله په دین کې، هیڅ خبره نه ده. د الله په لار کې پیسې لګوه. نو دا خبره غلطه ده. د آخرت د مزې چې دي دا ګورې د دې دلاسه نه کمیږي او زیاتېږي چې دنیا کې یو سړي مزې ډېرې اخیستي یا کمې اخیستي. د آخرت د مزو تعلق د تقوا او د نیک عمل سره دی. ډېر مالداره داسې شتي دنیا کې چې هغوی ښه مزې اخیستي د دنیا نه، او په آخرت کې ورم الله ښه ډېر نعمتونه ورکړي دي. ګورې ځکه چې څه پکې وه؟ تقوا پکې وه. ښه ډېر داسې غریبانان شتي چې نه دنیا والعیاذ بالله نه آخرت. ځکه چې نه دنیا کې خو سره څه نه وو، آخرت کې ورسره هم څه نه شي، ځکه چې هلته تقوا پکې نه وه. هغه حدیث خو تاسو یاد دی، څو پیرې موږ بیان کړی هم دی، په صحیح بخاري کې شتي، ډېر خوندور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پخوانو کې یو کس مړ شو، نو کله چې ملایکو د ده د روح راواغستو نو هغه ورته وی عملت من الخیر شیئا. دې کس ته وی تاسې ته د خیر کار کړی؟ سای چې ته وویستو؟ هغه وی نه. وی تذکر. هغه ورته وی تذکر رایې دې که تا به څه کړي؟ وی هغه وی چې یو خبره مې ذهن ته راغله، یو خبره راته رایاده شوه. كنت أداين الناس. ما به خلکو له قرضې ډېرې ورکولې، ځکه زه ډېر مالداره وم. ما به خلکو له ډېرې قرضې ورکولې. فآمر فتياني أن ينظروا المعسر. ما خپلو نوکرانو ته خادمانو ته دا ویلو چې د غریب خواله ورشئ که نه غریب خواله، نو تنګوئ به یې نه. که ورسره وي پیسې نیټه پوره وروالی، که نه پوره بس معاف کوئ ورته، که الله چېرته موږ معاف کړي. وایي چې کله ده دا خبره وکړه الله ملایکو ته ووایي تجوزو عن، د ده نه واوړئ، معافي کوي. اوس دا سړی دی ګوره په دنیا کې مزې اخیستي که نه دي؟ په دنیا کې مزې اخیستي، آخرت کې مزې شتي که نه شتي؟ شتي. ولې؟ د الله نه یره وه، الله ورته یاد و، تقوا. نو د دنیا نه خون اخیسته څه ناروا نه دي. هله ناروا دي چې یو انسان په دنیا کې دومره ورننوځي چې آخرت ته څه شي؟ آخرت ته هېر شي. یا په دنیا کې دومره ورننوځي چې د الله حق پرېږدي، د انسانانو حق د الله په لار کې خرچه نه لګوي، دین او هر څه دا پرېږدي، آخرت ته هېر شي. بې دغه خبره د نقصان ده. نور د دنیا نه فایدې اخیسته د شریعت په حدودو کې دننه، او د دنیا نه خون اخیسته د شریعت په حدودو کې دننه، د آخرت نعمتونه نه کموي
والله اعلم.